السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر له سکون مو د دې ساعت لنډو وروستیو خبرونو ترکلی زه حافظ احمد نصرت یم. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي چې په دایکنډي ولایت کې 20 ښځې د قابلګۍ له 2 کلن روزنیز کورس څخه فارغې شوې. د یاد دفتر د څرګندونو له مخې دغه پروګرام د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې د مخنیوي لپاره په پام کې نیول شوی و. د هرات په اسلام کلا بندر کې د 4 هنګرونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو مسؤلین وایي چې دغه هنګرونه د 88 میلیون افغانیو په لګښت جوړېږي. ټاکل شوی دغه هنګرونه تر جوړېدو وروسته د ملي سوداګرو لپاره د مالونو د ساتلو لپاره په واک کې ورکړل شي. چین سره د 548 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د تیرو 9 میاشتو پر مهال افغانستان له چین سره د 848 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کړې ده. او ورزش کې به واورئ چې د افغانستان د سنوکر ملي لوبغاړی صالح محمد محمدي په نړیوال سنوکر سیالیو کې د خپل فلسطیني سیال پر وړاندې بری خپل کړ. د بدني روزنې او ورزش مسؤلین وایي محمدي د فلسطیني سیال سره سیالي وکړه او په پای کې هغه ته د 3-1 په پایله ماتې ورکړه. د جاپان سفیر تاکایوشي کروما یا د بامیانو له سرپرست والي سره په کتنه کې ویلي توکیو به د بامیانو د تاریخي ابدو په بیا رغونه کې همکاري وکړي. د بامیانو والي ویاند عبدالصبور سیغاني وایي د اقتصادي همکاریو دوام او د پراختیایي پروژو پلي کول هم د جاپان د سفیر له لوري د بامیانو سرپرست والي ته د ورکړل شویو ژمنو برخه ده. دا له سکون نه د دې ساعت لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ رواني خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.